سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ چې هم ورته نه یو ځل بیا د انګلیش لرنې ښوونځي ټولګي ښه راغلاست هیله ده چې د ژوند چارې مو ښې کړو راځو د دې لړۍ په اووم درس باندې شروع کوو تېره ورځ په شپږم درس کې موږ ولوستل چې کمپاوند لیټرز یا مرکب توري چیرته او څنګه آواز ورکوي نو نن دا غوره بولم تر څو هغه جملو ته راسو کومې چې ډېر استعمالیږي یا most common sentences ډېرې عامې جملې نو د دې لړۍ کې لومړی ما وغوښتل چې هغه جملې راواخلم کومې چې په ټولګي کې استعمالیږي یا classroom expression د ټولګي اصطلاحات نو راځو په دې باندې شروع کړو لومړی دا open the book open the book open the book open the book معنا ده کتاب خلاص کا اوپن خلاصېدلو ته وایي او بوک کتاب ته وایي او دویم ته close the window close the window close the window close the window مطلب دی کړکۍ بنده کړه یا ورسۍ بنده کړه close بندولو ته وایي او window ورسۍ یا کړکۍ ته وایي راځو دریم ته say this word 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 مطلب دی دا کلمه ووایه say ویلو ته وایي او word کلمې ته وایي come to the front of the class 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 د ټولګي مخې ته راشه د ټولګي مخې ته راشه کم راتللو ته وایي in front of مخې ته وایي او class چې ده صنف ته وایي go to the back of the class go to the back of the class د ټولګي شاته لاړ شه د ټولګي شاته لاړ شه د دې جملې مطلب دی go to the back of the class د ټولګي شاته لاړ شه go تللو ته وایي بک شاته او class صنف ته may I come in may I come in may I come in may I come in آیا کولی شم چې دننه راشم یا اجازه ده چې دننه راشم yes please yes please yes please هو مهرباني وکړه listen to me listen to me listen to me listen to me ما ته غوږ ونیسه دلته ټي سایلنټه ده listen نه ویل کیږي listen to me listen to me ما ته غوږ وشه یا ما ته غوږ ونیسه write a word write a word write a word write a word یوه کلمه ولیکه دلته w سایلنټه ده مونږ قاعده ویلې وه کله چې د r نه د مخه w راشي نو w سایلنټ راځي رایټ لیکلو ته وایي او ورډ کلمې ته وایي speak in english speak in english speak in english speak in english په انګلیسي خبرې وکړه speak in english کلمې البته د جملې مطلب دی په انګلیسي خبرې وکړه read the book read the book read the book read the book کتاب ولوله کتاب ولوله read لوستلو ته وایي او book کتاب ته وایي who is this who is this who is this دا څوک دی who څوک او this دغه I don't know I don't know I don't know I don't know دلته په نو کې سایلنټه ده ان د مخه چې کې راسي سایلنټ راځي زه نه پوهیږم یا زه نه پیژنم who is that who is that who is that who is that هغه څوک ده هغه څوک ده who is this مطلب دی دغه څوک ده او who is that مطلب دی هغه څوک ده څوک چې لري وي ډټ استعمالیږي ورته I don't remember I don't remember I don't remember I don't remember زما په یاد نه راځي I am sorry I am sorry I am sorry I am sorry بخښنه غواړم I don't understand I don't understand I don't understand I don't understand زه پوه نه شوم understand پوهېدلو ته وایي I have a question I have a question I have a question زه یوه پوښتنه لرم دا I have a question جملې مطلب دی زه یوه پوښتنه لرم please speak slowly please speak slowly please speak slowly please speak slowly مهرباني وکړه ورو خبرې وکړه please don't talk 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 مهرباني وکړئ خبرې مه کوئ
د پلیز ډونټ ټاک جملې مطلب دی مهرباني وکړئ خبرې مه کوئ. Can you repeat this? Can you repeat this? Can you repeat this? Can you repeat this? آیا کولی شئ دا تکرار کړئ؟ د can you repeat this جملې مطلب دی آیا کولی شئ چې دا تکرار کړئ؟ This is enough for today. 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 نن لپاره همدومره بس دي. نن لپاره همدومره بس دي. This is enough for today مطلب دی نن لپاره همدومره بس دي. See you tomorrow. 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 سبا به سره ووینو. د see you tomorrow مطلب دی سبا به سره ووینو. Have a good time. Have a good time. Have a good time. Have a good time. ښه وخت ولرئ. نو دا ملګرو زموږ د نن ورځې درس هیله ده چې خوښ شوی مو وي. د لا نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د نګړني نښان ووهئ.